لکه میږ پیدا کېږي چې د مملات جوړ شي که نه بیا میږ منصفون ورته راغوړي که نه بیا شوینې وکړي که نه څه وکړي په دا پورې موږ داسې وړیکه غوندې غزل جوړ کړی دی وتل مې چې شوینی درنه وکړو وایي ته وتړي په رسه خاورې صاحب چې شوینی درنه وکړو وایي ته وتړي په رسه سرمند اړوي د منصفون نزون کسه وچ چشوینای درنه وکو وای ته وتاړي پارسا سرمند اړوي د منصفون نزون کسا او د حق خبره نشته به حقیقت لا شریدو د مانځه کیسه نه کو سو غوندي ټولا شریدو ایمون 50 نشته بېمانی ټولا شریدو او دا ټول دي کسبونه لوي سړای په فساد سرمند اړوي د منصفون نزون او تلمې د سلمه ملاوي د یلوي سره وجدا کو اول غوړي نوټینا چې وته ته د کیسه کو چې ټیم د مړی روشي او فو دلته د کړه کو او تلمې د سلمه ملاوي د یلوي سره وجدا کو اول غوړي نوټینا چې وته ته د کیسه کو چې ټیم د مړی روشي او فو دلته د کړه کو او تاون کا بلاوا او پګړیا ور مورته نسا سرمند اړوي د منصفون نزون کسا او خاورې صاحب تل مې چې ایو غټ منصف یو بل و سره خصای ایو غټ منصف یو بل و سره خصای د ډېرې ګڼ کپاینه لا غاړوي پوس تولای و دل میں چایو غټ منصفی یو بل و سر اخصای د ډېرې ګڼ کپینا لا غاړوي پوس تولای و تو ته زنوي شور کو کني بیا سه توکای او پدام را کوي کیسه سره جوړوي ډنډسا سرمند اړوي د منصفون نزون کسا او دل میں سرمند اړوي او کته سیخ شولې و دایتا بادشاہ وزیر یونین اور د دایو ګڼ کپیتا او وښ د جی بنا جوړ کړي دی پېتا سرمند اړوي او کته سیخ شولې و دایتا بادشاہ وزیر یونین اور د دایو ګڼ کپیتا وښ د جی بنا جوړ کړي دی پېتا وا خیر د دمرتان کو چوای وچ پړډسا سرمند اړوي د منصفون ځل کسا